سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. دا د بینانس د زده کړې اړوند 5م درس یا 5مه ویډیو ده. په دغې ویډیو کې موږ او تاسو د بینانس اړوند په ټیک پرافټ او سټاپ لاس باندې خبره کوو چې څرنګه کولی شو خپله ګټه ترلاسه کړو او تاوان څخه ځان وژغورو. په تېرو ویډیوګانو کې موږ او تاسو د بینانس اړوند بېلابېلې اپشنې تشریح کړې او اړوند معلومات مو ترلاسه کړل چې څرنګه کولی سو بینانس جوړ کړو، همدارنګه خپلې پیسې څنګه رالېږلی سو. فیوچر ټریډینګ باندې مو یوه ویډیو ترسره کړې وه. که چیرې تاسو نه وي لیدلې راسئ دا ویډیو درسره وګورئ. همدارنګه که په چینل کې راسره نوي یاستئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. راځو دوستانو د بینانس اپلیکیشن راخلاصوو. دا دوستانو موږ او تاسو سره د بینانس اړوند هوم صفحه ده. نو دوستانو کله چې تاسو هوم ته راغلی بیا به راسئ په فیوچر باندې به کلیک واخلئ. دا فیوچر ده. په تېرو درسونو کې ما د بینانس اړوند د فیوچر ټریډینګ دغه ټولې اپشنې تشریح کړې وي چې څرنګه کولی سو یو کرنسي واخلو، همدارنګه بای او لانګ مو تشریح کړی او ټیک پرافټ او لیمیټ او مارکیټ دې باندې موږ تاسو خبره کړې وه په تېره ویډیو کې. کولی سئ زموږ چینل ته لاړ سئ او دغه ویډیوګانې سټیپ بای سټیپ وګورئ. په دغه ویډیو کې موږ تاسو چې تشریح کوو هغه به دوستانو ټیک پرافټ او سټاپ لاس څخه عبارت ده چې څرنګه کولی سو په یو پوزیشن کې خپله ګټه ترلاسه کړو او ټارګیټ ورته ورکړو. ګورئ دوستانو دغه کرنسي ما اوس مهال ټریډ کړه او دا یې پوزیشن ته راغله دا کرنسي. په دې ځای کې موږ تاسو چې مهم ده هغه یو ټیک پرافټ دا بل دوستانو لیکوایډ پرایس ده. نن ورځ موږ تاسو پر همدې باندې خبره کوو. لومړی دوستانو راځو لیکوایډ پرایس ته. اوس مهال دغه کرنسي چې ما ټریډ پکې وکړ ENA کرنسي په نوم یادیږي. زما خپلې پیسې دي 348 په 20 کې ضرب سوي دي او 3100 ډالر ترې جوړ سوي دي. که چیرې د لیکوایډ پرایس څخه موخه دا ده که چیرې اوس مهال د دغه کرنسي قیمت 1.08 سره ښکته سي نو زما 348 ډالر به څنګه سي ټول به بشپړ ډول ختم سي او زه به د لیکوایډ سره مخامخ سمه. په دغه وخت کې موږ تاسو راځو سټاپ لاس او ټیک پرافټ ته. خپل ټیک پرافټ ورکوو، همدارنګه خپل سټاپ لاس د لیکوایډ پرایس څخه مخکې ورکوو تر څو زما دغه 348 پیسې ختمې نه سي. که چیرې زه په تاوان راسي او زما ټریډ په تاوان سره روان سي، زه نه غواړم چې زما ټولې پیسې دې ختمې سي. نو په دغسې حالاتو کې موږ تاسو له ټیک پرافټ او سټاپ لاس څخه استفاده کوو تر څو موږ تاسو ټولې موجوده پیسې ختمې نه شي. اوس مهال دغه کرنسي قیمت لري 1.026. دا اوس مهال موجوده قیمت ده. تاسو به راسئ دوستانو ټیک پرافټ ته بیا به پوزیشن TP ته راسئ. لومړنی دوستانو TP ټیک پرافټ د ګټې پورته کول دي. تاسو به خپل قیمت ورکړئ، هغه ټارګیټ چې تاسو غواړئ څومره ګټه وکړئ په دغه ټریډ کې همغه ټارګیټ به ورکړئ. په لومړني خانه کې ټیک پرافټ د ګټې پورته کول یا ګټه ترلاسه کول. تاسو به داسې قیمت ورکړئ څومره ګټه چې تاسو غواړئ په دغه ټریډ کې ترلاسه کړئ، یعنې لومړنی نهایي قیمت تاسو ورته ورکړئ. زه ورته لیکم 0.9 یا 1 ورته لیکم. همدې ته ورته یو ټارګیټ په تاسو ولیکئ څومره ګټه چې غواړئ تاسو ترلاسه کړئ. او بل دوستانو موږ تاسو سره چې دا SL یا سټاپ لاس څخه د تاوان ودرول دي. تاسو غواړئ په یو ټریډ کې څومره تاوان وکړئ. که چیرې ستاسو ټریډ په تاوان سره روان سي، زه نه غواړم له دې څخه ډیر تاوان وکړم. تاسو به داسې یو قیمت ورکړئ څومره چې تاسو غواړئ تاوان په یو ټریډ کې وکړئ. نهایي $10 $5 داسې یو سټاپ لاس به تاسو په یو ټریډ کې ورکړئ. ګورئ دوستانو موږ تاسو ټیک پرافټ او سټاپ لاس ورکړو. راځو دا کنفرم کوو تر څو موږ تاسو سره دوه ډلې جوړ سي، یو به د ټیک پرافټ وي یو به د سټاپ لاس وي. که چیرې دا مارکیټ پورته ځي یا ښکته راځي، ما دغه ټریډ په شارټ کې کړی ده. که چیرې ښکته راځي لومړنی ټارګیټ موږ تاسو سره په دې ځای کې دوه ډلې جوړ سوي، یو د ټیک پرافټ او بل د سټاپ لاس. که چیرې مارکیټ ښکته راځي ما ته به ګټه راکول کېږي ځکه دغه ټریډ ما په شارټ کې کړی ده. دا زه کینسل کوم دوستانو. یو څه موده وروسته زه بیرته یو ځل بیا راغلم او ما وکړه دغه مارکیټ ښکته نور هم راغلی، یعنې زه په ګټه کې روان یم. زه څنګه کولی شم خپله ګټه محفوظه کړم؟ ګورئ دوستانو کله چې تاسو $2-3 په ګټه کې روان وئ بیا تاسو راسئ خپل ټارګیټ مخ ته یوسئ او همدارنګه خپل سټاپ لاس په ګټه کې ولګوئ. که چیرې هغه وخت تاسو دوستانو دا کار وکړئ کله چې تاسو $10 یا $15 په ګټه کې روان وئ بیا به تاسو راسئ خپل ټیک پرافټ او سټاپ لاس به مخ ته یوسئ تر څو تاسو تاوان ونه کړئ. که چیرې په دغه وخت کې دغه ټریډ یا دغه مارکیټ مخ ته ځي بیا به هم د تاوان نه کوم.
ځکه چې ما به خپل ټارګیټ او خپل سټاپ لاس دواړه په څه کې لګولي وي، په ټیک پروفیټ یا په ګټه کې به ما لګولي وي، تر څو زه تاوان ونه کړم. په د همدغه طریقې دلته تاسو کولی شئ خپله ګټه سیف کړئ، او که چیرې غواړئ پوزیشن کلوز کړئ نو بیا په کلوز پوزیشن باندې کلیک واخلئ، دغه پوزیشن به تاسو سره کلوز شي. دا و دوستانو چې څرنګه کولی شو د ټیک پروفیټ او سټاپ لاس څخه استفاده وکړو. که ویډیو معلوماتي و او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، ویډیو ته لایک ورکړئ او چینل ته په لومړي ځل سره راغلي یاستئ، زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې دررسیږي.